د افغانستان نائب داخله وزیر صدر ابراهیم د بهارت په دوره باندې دی او هغه دوره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان او بهارت ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب دي. د پهلګام واقعې وروسته چې کوم صورتحال د دواړو ملکونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دې کې پاکستان دا ایکسپیکټ کوله چې افغانستان به د پاکستان سره ودرېږي او داسې بیانونه هم مخې ته راغلي چې افغانستان د پاکستان سره ولاړ هم دی او چې کله پاکستان د بهارت هغه حملو جواب ورکړو، کارویانې وکړې، بهارتي جنگي جهازونه یې راغورځول، نو په قندهار او په کابل کې جشن هم منځلی شوی. خو بل طرف ته د صدر ابراهیم دورې ته که وکتل شي نو په دې باندې ځینې حلقو لخوا دا تحفظات مخې ته راځي چې په داسې وخت کې انډیا لګي د افغانستان حکومت د پاکستان خلاف استعمالوي او پاکستان د خاص کر اعتراض په دې خبره باندې دی چې کوم دهشتګرد تنظیمونه په افغانستان کې موجود دي، که بي ال اے دی، ټي ټي پي دی یا نور واړه دهشتګرد تنظیمونه دي، نو بهارت دغه تنظیمونه سپورټ کوي، مالی مرستې ورسره کوي، ټریننګ ورته ورکوي، اسلحه ورته ورکوي، د پاکستان دپاره ورته منصوبې ورکوي چې په کوم وخت کې څنګه او کوم ځای کې حمله کول دي. نو پاکستان په دې باندې اعتراض لري او دغه اعتراضات پاکستان بار بار افغان حکومت ته ښودي هم او په دې باندې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي هم او بیا که ستاسو خیال راځي په هغې کې پاکستان چې کوم د مهاجرینو متعلق هغه سخته پالیسي جوړه کړه نو هغه هم د دې هر څه نتیجه وه. خو بیا د صادق خان بار بار دورو په وجه باندې طالبانو پاکستان حکومت ترمنځ تعلقات بحال شوي او بیا دا خبرونه راغلي چې اوس دواړه ملکونه یو بل ته ډېر نږدې شوي دي. پاکستان هم مهاجرینو پالیسۍ کې نرمۍ فیصله کړې ده. دواړو ملکونو به سکیورټي متعلق چې څومره مسایل دي د خبرو اترو په ذریعه باندې به حل کوي او چې کوم تجارت دی هغه به هم سیوا کولی شي. د دې نه بعد بیا پهلګام واقع مخې ته راغله او پهلګام واقع کې د پاکستان او بهارت ترمنځ صورتحال نور هم خراب شو او پاکستان دا ګڼل چې افغانستان به په دې سلسله کې د پاکستان سره ودرېږي. خو بیا په داسې وخت کې د یو اهم طالب راهنما صدر ابراهیم کوم چې د افغانستان نائب داخله وزیر دی د بهارت دوره وکړه او هغه لا هم په بهارت کې موجود دی. نو پاکستان دا ګڼي چې اوس هم بهارت بیک چینلز چې کوم دی هغه استعمالي د طالبانو سره او د پاکستان خلاف د افغان حکومت استعمالوي. په دې باندې پاکستان تحفظات لري او وایي چې د افغانستان موقف واضح نه شو چې هغه په خطه کې چا سره ولاړ دی، د افغانستان سره ولاړ دی، افغانستان د بهارت سره ولاړ دی یا د پاکستان سره ولاړ دی. په دې سلسله کې د دفتر خارجه خو دا سټیټمنټ مخې ته راغلی دی چې هغوی وایي چې بهارت او افغانستان دواړه آزاد او خودمختار ملکونه دي، آزاده پالیسي لري او په دې کې پاکستان چا باندې دا زور یا پابندي نشي لګولی چې څوک به د چا سره څنګه تعلقات ساتي. خو بیا هم ځینې حلقو لخوا تحفظاتو اظهار کیږي او پاکستان په دې باندې خوشحاله نه دی چې افغان حکومت او بهارت یو بل ته نږدې شي. کتلی به شي چې راتلونکي وخت کې د حالات په کوم طرف باندې ځي، آیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات ښه کېدونکي وو هغه ښه کېږي، ښه کېدو طرف ته روان دي، سکیورټي مسایل خبرو اترو د لارې حل کېږي، مذاکرات کېږي، تجارت سیوا کېږي او که نه بهارت هم دغه افغانستان هم د بهارت سره خپل تعلقات سیوا کوي او د پاکستان خلاف دغه استعمالیږي. نو دا فیصله به راتلونکي وخت کې کېږي.